السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترم ستنه کړی دی چې د قرآن عظیم شان تلاوت کومه نو ورته ګورم بس په زړه کې وایم بیا مې ورته فکر سي ډېر وروسته بیا شروع کومه نو په دا زړه کې ویل دا د تلاوت خاړې په خلاصېږي که نه په خلاصېږي. محترمه د تلاوت خاړې نه په خلاصېږي. قرات معنا دا په ژبه سره ویل د قرآن عظیم شان. حاشیه تحتوي على المراکل الفلاح په 225 کتاب الصلات د قرات متعلق داسې وایي چې هغه به په ژبه سره ویل کېږي. نو که چیرې په ژبه سره نه وي نو هغه ته بیا قرات یا تلاوت نه ویل کېږي. علماء کرام وایي الناس په ذکر اربع طبقات، په ذکر کې انسانان پر څلور طبقې دي. یو ذکر په قلب او په ژبه سره دی چې دا مامور به دی، انسان په امر سوی دی چې زړه مشغول په الله سره می ژبه. دوم ذکر بالقلب دی، په زړه سره ذکر دی. په امکان ما عجز اللسان کې ژبه معذوره و ذکر نه سوی کولی نو خو په زړه دی بیا ذکر کوي. او که ژبه معذوره نه و بیا مقامات سته، په بعض مقاماتو کې ذکر قلبي هغه ډېر اهمیت ولري تر ذکر لساني فرق. خو افضل دا ده چې ذکر لساني و قلبي دواړه سره موافق. دریم ذکر بلسان فقط دی، وهو كون لسانه رتبا بذكر الله تعالى. د انسان ژبه د الله جل جلاله په ذکر سره همیشه مشغولي. څلورم قسم عدم الامرين وهو حال الخاسرين. څلورم دا دی چې نه په زړه باندې الله یادوي نه په ژبه یادوي. دا نو حال د خاسرینو دی. الله دې مو وساتي هغه تاوانیان چې په خوله یې هم الله هېري په زړه یې هم الله هېري، لکه د اوس زمانه کې چې موږ واقع یو. نو محترمه دا چې کوم وخته قرآن عظیم شان وایه په سترګو یې وایه نو دا قرات القرآن بالعین دی فقط دون تحریک اللسان. نو دا قرات نه بل کېږي. ولا يثاب عليه ثواب القراءة. د قرات ثواب الله نه درته کوي. دا تدبر د قرآن دی اجر الله درکوي، خو هغه د تلاوت اجر نه درکوي. دا د تدبر د فکر اجر درکوي چې تا په قرآن کې فکر دی سوچ دی بند. مواهب الجلیل جلد اول صفحه 319. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.